تاسې د داسې پرمختللي هېواد اوسېدونکي یاست، پښتو به ولې انتخاب کړه؟ یا اوس چې ما تر ټولو ډېر وخت په کندهار کې تېر کړی دی، زه فکر کوم چې زه د کندهاري لهجې سره راحته یم. ډېری ځوانان دي حتی د مکتبه څخه هم فارغه کېږي خو دغه یګانو کې مشکل لري. تاسې دا یګانو سره څنګه؟ دا ماشوم چې 3 کلن ناست و 3 برخې یې خوړلې وه زما نه مخکې، نو ټول وخندل چې څنګه کېدای شي چې یو 3 کلن ماشوم ستا نه ډېر خوراک وکړي. چې ټول وویل چې دا یو جنګي هېواد دی. زه چې کابل هوایډګر ته ورسېدم د هوایډګر د وتلو په وخت کې فرق لري. بعضې نفرو راته وویل چې ته ولې خو پښتو ژبه زده کوې، څه ضرور دی. راته وویل چې افغانان بیا پښتانه څنګه خلک دي؟ که تاسو ای اورئ، تاسو پوهېږئ چې تاسو باید 2 ټکي سر په سر، لکه 2 کیلې تاسو ای اورئ نو 2 ټکي سر په سر. څنګه چې پښتو ته باید کار سوی وای نه داسې سوی دی. هم ما یو کتاب جوړ کړی دی تر د پښتو ژبې لپاره نه دی خو د پښتنو لپاره دی. دغه پښتانه څه چې بیخي هېڅ نه پوهېږي چې دا څه راته وایي. زه ویلی شم چې تر اوسه پورې افغانان ډېر غوړی په خپل خوړه کې استفاده کوي او دا ماته بیخي د خېټې دردونه راکوي.